پګریوان کې کدینانا چې مغرور دی دنیا شوی او مرګیر شو بیا به بل سړی پاچاوي د وطنه له پاچا نه سلطنه ټول پاتې کېږي سوال جواب د زنقدن به وي له دنه او یوه ورځ به په تاره شي سلیمانه چې سر تور شي بل دې وباسي کالنه الهی وبخي محشر کې امتیان د نبي شمه قربان د نبي الهی وبخي محشر کې امتیان د نبي شمه قربان د نبي لا قراغ جبرائیل نبی ته کې خود فرمان لار شمراش تل تاکیږي د امتو پر سون ملایان وایي چې راغلی د فرمان په نبي ملایان وایي چې راغلی د فرمان په نبي الهي وبخي محشر کې امتیان د نبي مذهب من ترا وړی ایمان شپږ د ملت توي تازه واړه بس د په قرآن دین ته تازه دی چې لولي ملایان د نبي دین ته تازه دی چې لولي ملایان د نبي الهي وبخي محشر کې امتیان د نبي او دوزقی پیدا کړ د قهار ځینې امر به وشي په کفارو له ستاره ځینې هلته بس وځي لاس تړلي دشمنان د نبي هلته بس وځي لاس تړلي دشمنان د نبي الهي وبخي محشر کې امتیان د نبي وتولا خوشبوی دستال بویا ځینې پکې به اوسي ښایسته اورې و غلمان د ربي یالله پکې به اوسي ښایسته اورې و غلمان د ربي الهي وبخي محشر کې امتیان د نبي په کربلا کې چې شهیدان شول امامانو ګلان کې به خدای وبخي اصلي امتیان له دنیا وچې شونډې تلي پر زندان د نبي له دنیا وچې شونډې تلي پر زندان د نبي الهي وبخي محشر کې امتیان د نبي د خدای نه غواړم ایمان د پاک نبي لرو یا کېږي په محشر کې له شیطان بدبویم ماما نور دوست لري پیشوا څلور یاران د نبي ماما نور دوست لري پیشوا
شم دي پیر دامن گیرم تقدیر می تقصیر کم زهیر په نظیر و اسیر په زنجیر شم دي پیر دامن گیرم تقدیر می تقصیر کم زهیر په نظیر ولا قاری ولا دب دب روز شب میر غضب لري ډیر حسب دي نسب په منصب نکړي و دب دب روز شب میر غضب لري ډیر حسب دي نسب په منصب نکړي و دندان په لبان دي جانان تیر ډیر شین خال دي جانان شاه سلطان ټیک وزیر اسیر په دندیر شوم دي پیر دامن ګیر تقدیر می تقصیر کړم ظاهر په نظیر په پزا باودی پلاس موزی در پسې دا پڅنګ کې خناس چارګل دی په پزا باودی پلاس موزی در پسې دا پڅنګ کې خناس یم په وسواس کمې تشي اندم ریشه سنم زیات مکړه ستم وکې دا یو دم په زخم ملهم ریشه سنم زیات مکړه ستم مجلوم جگر خون کم بیلتون در پدر فریاد کوم زه بیا پر حد قلندر مجلوم جگر خون کم بیلتون در پدر فریاد کوم زه بیا پر حد قلندر ستانم بلندام زبارام د کشور جدا په سودا دی پلار اواګر اسیر په زنجیر شوم د پیر دامن ګیر تقدیر می تقصیر کړم ظاهر په نظیرا نن دی وهله په زلفو پلیلا بل دی په غاړه کې کړه امبیلا ام په وسواس کمې تشي اندم ریشه سنم زیات مکړه ستم کېدا یو دم مې په زخم ملهم ریشه سنم زیات مکړه بشر می قمر لب شکر گل بدن سینا مرینا پشمینا می پتن حنین خطین شاه سلطان لب زقن قربان بکم زان دی حنال تقریر اسیر په زنجیر شوم دی پیر دامن گیر وسم راغله په ما دی ځواني خواهش میں کاندی غلجے دورانی وسم راغلے پما دی زوانی خواهش میں کاندی غلجے دورانی وی ما ہم نیولے حنان دما کم ریشہ سنم جاتی مگڑا ستم ہوئے دی غماز پخل دی بی گناہ پیمال کرما نام فرمائش احمد خان تاسو اورئ
وتلې و پخکارا کته پورته ګرځېده په هره لاره او ګوري ته چې یو سپی ولیدنه او دا سپی په صورت خوار په زړه دردمنه خوش دې رنګین استاد او نور چې ولید دا سپی ډېر په خندا شو بس د هغې نه بیا دا رقم ګویا شو ویلي وایه سپیه ولې په دا حالې اخته شوی ته په څه رنګه جنجالې اول دی ویل خدای دی خیر کړي بیا دی ویلی زړه دی صبر کمی نه مرګ بیلتون راته جوړه شو مینه کومې خوا ته واچوم لاسونه اے پیغمبر چې سپینه واورې دا بیان له خفګانه همګي شو په لړزان او له خفګانه شو په ځمکه رانسکوله او په ژړا به یې ژړل رنګ شو توره او ویلي خدایه کړي معاف مې دا ګناه ای پوپی نشم رانه وشولا خطانو او تل دا سوال بی کولو زما یاروی او دا گناه مکری معاف پروردگارا خیر دی غازی وستاب تا سندم ګلونا او پیغمبر چې سپینه واورې دا بیونه او له خفګانه همګي شو په لړزانه او له خفګانه شو په ځمکه رانسکوله او په ژړا به یې ژړل رنګ شو توره او ویلی خدایه کړي معاف مې دا ګناه او پوپې نشم رانه وشوله خطا او تل دا سوال به یې کولو زما یاره ای دا ګناه مې کړي معاف پروردګاره او 40 کاله یې تېر کړه په ګریانو وحیران غلا د نورې د سبحانه
دا خبره د قاری او اشنای رنز خولی می وکړي کنو لبا بیړیا می ډار شو چوبم رما پمر خمرم نه پات کېږما ګورته به وسم ستا رټلي پیغورونه وې ظاهره روح خلکو ته ښکارم لکه غنم د زړه په سر چاودلی یمه ورته ویلي سر د پورته که رسوله او دا ستا سوال شو په درګاه د رب قبوله او پس د هغې خوشحالي کړه پیغمبره او چاله یې سوال قبول که په خپل دره او اصل نوم د نوح یادېږي لب شکرای او په کتاب کې د معلومه دا خبره नंबर है खुशहाल का पैगंबरा और चाला सवाल कबूल का पखपल दरा او اسلنم د نوح یادېږي لب شکرۍ او په کتاب کې د معلومه دا خبره او پس د هغې خوشحالي کړه پیغمبره او چاله سوال قبول که په خپل دره ای بنده تکبر ونه کړې پرچا او چې غرور به دې شي ځان لره بلا او څوک چې کاندي تکبر واوره یارانو ای په دوزخ کې به مقام وي عزیزانو ای فقیر پاینده محمده وکړه پام او تکبر ځینې ځان ساته تل مدام سلدي وکې سلدي بنګړې دي وسل دی وجل سلسلګي درته وهینا هو خالد پیلوټ مختار د کنو سینه دې بم وشتل کوي رمزور کړما نن د چار ګل په پد نشتا وجلی دی دند ناروا دنی کوما وی تور دی ٹکرائی تور دی پیکای دے او مخ دی تنکی دے دی بادرنگ مزلرینا او یو لنڈا مسئلہ بکما تیرا او دی دورونو حکایت بکم برسیرا او مشر خزه درلودله وکړه پامای ای رقیبه اوس به خلاص نشه له دامه
مشر ښځه درلودله وکړه پامه او وی رقیبه اوس به خلاص نشي له دامه او کشر ښځه نه وه کړې زما یاره وي او دې قصې ته د ځان ښه پوی که هوښیاره او مشر وویل کشر ته براداره او دا اورېدار د بوزه پلار کره سهاره او کشر ویلې ډېره ښه دی زما وروره او له دې زیاته خبر نشته مه کړه شوره او دغه ښځه یې په وري روانه کړوله او راوی وای د پلار کور ته یې بیوله او دواړو وکاو منزل شل ستومانه حکایت به درته تېر کم په ښه شانه لکه د ونې ډډ ولاړ چینجۍ خورینه وایي زړه صبروم کله صبرېږي سترګو لیدلی بشر کله هېروینه او ګرمي وشوه د سړي غوږ نیسه ماته په اوبو کې ځان واچوایم تا ته ورور راغی چې دا حالي ولیدنی سمدستي شک په زړه کې پیدا شنه او په غضب سره یې واخیستله توره وی د خپل ورور سره که پرېکړه که ترهوره او ښځې ویلې دا دې څه وکړه نادانه او تا به کړی ولما ځینې پرسانه او برنحقه د خپل ورور واژولي هی که مه کړه راته مه کړه دا خبرې او سړی تاو شه له غوسې نه لکه ماره او پر ادیب سره کوم درته گفتاره او راوی وایي توره لاس کې واخیستله او له ډېر کاره په خپل ستوني راښکوله او سمدستي یې سر له تنک قلمایي او مومنانو شو پیدا ښځې ته غمه همدا خبره ده کاري کوشش کی خدای دې کامیاب کړي او سړی تاو شل غوسې نه لکه ماره پردیب سره کوم درته گفتاره وی راوی وایي توره لاس کې واخیستلی او له ډېر کاره په خپل ستوني راښکوله او سمدستي یې سر له تنک قلمه
مومنانو شو پیدا ښځې ته غمه او دواړه مړي ورته وشولو عاقله او په بیدیا کې ښځه ډېره ژړېدله اتپي په ښځه وشه د هوازه او ټپسان کوي مجلس په ځای د بازه غیبي راغی دغې ښځې ته خبره هر سرکل خپل تنې سره جوسره ورخطا شوه ښځې وکاوه واسواسه او د میړه سره راواخیسته په لاسه او د لیوره په تنې کېښود په شتابه او دا تقریر درته کومه له کتابه او د لیوره سره راواخیسته چالاکه او د میړه په تنې کېښود بېباکه او ښځې پورته کړه وچه دواړه لاسونه او د خالق په در کې وکول سوالونه دواړه ورونه رب ژوندي کړه په قدرت و د دې ښځې سوال قبول شو یو کرت اوس دغه ښځه د چا شوله شاعره او په میدان کې راته ته ناستې حاضره وی په نکاح سره کوم رور ته روا کېږي او دا جواب استاذه ته نه غوښته کېږي وی حدیث وایي دا باریکه مسله ده وی د رکیب په کونه سخته غلبله ده مخ د بې خاله ښایسته ده وی که خال دې کېښود ما به ورکې له وطنه او خال دې د دوه ورځو ته منځ ده لکه سمن چې په کمن تړلی وینه تل سین پورې د لاهورې پلو دې نیسه چې بادرنګ در واچومه وی ما د چرسي له سترګو جار کې وی چار ماښام شي کور ته سرې سترګې راځي نه مازدیګر ډک چلم د چرسو وی د دندیار راغی چې کوم یې وړاندې کړمه وی بلا دې لرې دوکړې ماره د ما د زړه ستنې په تا ولاړې دي نه د رباب کوزید پردې نیسه وی د وزرې خوا ته رفیقان راغلي دي نه وی د بجمار بلا په ما کې که نه وی د ما بلا دې په نیم ځالو ښځو شي نه جناب فرمایش احمد خان تاسو واورئ نو دوکان نمبر هم 809 پتیره توره لالیږم د اجرانه ویریږم حال ویلی نشم که رښتیا وایم آخر ځای مې د زندان د حق وینا کولی نشم باچا و احمد خان ماما ده تاریخ وی غلطه سواله ماما یې ویلي زه د دغې خاورې فرزند یم که پوهېږي وی په وینو به یې پاله متل زلمی کله له غفلت ځینې ویښېږي په داسې ژوند ژاړه متل په خیانتونو غدارۍ به څو چلیږي خپل حق در ځینې غواړه متل لږ وشرمېږه سر دې کوز که په ګرېوان ستم زیاتې زغملی نشم ته چې سپینګیری شوې د قوم راشه خدمت ته ای وطن له بلا کېږي ولې
لږ نظر وکوه سختې ورځ د قیامته له قومه جلا کېږي ولې لکه ګدا د لاس نیولی تر شپه ته ای قرآن باندې ورخېجې ولې له ډېره سوخته نن راغلی یم په ځان ارمان چې تا وژلی نشم په تېره توره لالېږم د هجران ویرېږم حال ویلی نشم که رښتیا وایم اخر ځای مې د زندان بیا خوینا کولی نشم فرمایش احمد خان اورئ مغزو هډوکې دې ډک شوي له مردارو له خیږه پړسېدلی ته لکه یاباز دې غوښې وخوړې د خوارو حکومت یې چې بوولی ته وینې دې وچې کړې بدن کې د ناچارو ژور یې نه غښتلی ته ډېر ځورولي دي تا کونډې او یتیمان بیا تا نه پوس ایستلی نشم په تېره توره لالېږم د هجران ویرېږم حال ویلی نشم که رښتیا وایم اخر ځای مې د زندان بیا خوینا کولی نشم اشنا مینې مجبور کړم اوس کړمه مشغوله ورسره په دې خبره به خبر حدیث ضرور کړم خزان ګل د لالا ورسره رفیقه ګوره خان صاحب ځان ته تربور کړم زیاتې خوښو سلا ورسره داسې غزلې چې درلېږم پریشانه نور څه پکې لیکلی نشم خلق مې ولې دوی په مرګ نه دي خبره ګرځي متبره داسې خلق مې ولې دوی په مرګ نه دي خبره ګرځي متبره وای که نه راځي ما چې ته ثنا نه وایي د حقبره زایده سقره وای که دوی دي بېل ما ځان خدایه تشي ورته فقاره وکه استغفاره دا دنیا نیمګړې ده پې مه کوه اعتباره وکه استغفاره دا په فرمایش د احمد خان اورئ ډېره زبردسته ښه غزله ده قرآن کې څو صورته درنه کومه یو سواله ووایه فلحاله څو آیاتونه راته زر ووایه حاله یې راته ایساره وکه څو یې دې حرفونه راته ویښیه په شماره وکه استغفاره دا دنیا نیمګړې ده ته مه کوه اعتباره وکه استغفاره خیر دی غازي ماما ته ورځ چې د ماشه شي ټول شي اتله زره قامه پیشوا ورځ چې د ماشه شي ټول شي اتله زره قامه په قار زمین و اسمانه پیشوا به یې د منګ هغه نبي علیه السلامه غمخور به یې د قامه وکه سخت پولیس والله ته خدای تشه مددګاره وکه استغفاره دا دنیا نیمګړې ده پې مه کوه اعتباره وکه استغفاره بس که قاری جانه دا غزل شو مختصره که څوک وکي باوره بس که قاری جانه دا غزل شو مختصره که څوک وکي باوره وخت له خپل توښه دې بیا په مخ لرې سفره پیشوا دې پیغمبره وکه ورځ چې دې ماشه شي له خپل ځان به شي بېزاره وکه استغفاره خیر دې تبلی ده
ویلی موسی ته کوی تور ته روانه خدای پاک ته ووایه دا د ما مسکین سلام شپون ویلی موسی ته کوی تور ته روانه خدای پاک ته ووایه دا د ما مسکین سلام ویل تا سره دوستی کوي ته پېښه وکوه پامه پانکویرې نښې ته په دې خبر تا دې وکه شپون ویلې موسی ته پسې جګشه چا پکې وکه خدای پاک ته ووایه چې له ما سره دوستي وکه دې قاري ته دغسې لغماني کې وغږوه لاړه کوی تور ته حضرت موسی وکړې خبرې خدای پاک ورته ویل شپانه څه درته ویلي لاړه کوی تور ته حضرت موسی وکړې خبرې خدای پاک ورته ویل شپانه څه درته ویلي وی موسی ویلې خاونده په هر کار باندې قادر یې له تا سره دوستي کوي هغه شپون ډېره زاري وکړه شپون ویلې موسی ته پسې جګشه چا پکې وکړه خدای پاک ته ووایه چې له ما سره دوستي وکړه ویلې خاوند چې هغه شپون غریبه یار کم مال به ترېنه واخلم په دنیا کې به یې خوار کم وویلې خاوند چې هغه شپون عاجز به یار کم مال به ترېنه واخلم په دنیا کې به یې خوار کم وی په ورځ د قیامت کې به لایق د خپل دیدار کم هغه شپون چې خبر شو دې حساب یې خوشحالي وکړه شپون ویلې موسی ته پسې جګشه چا پکې وکړه خدای پاک ته ووایه چې له ما سره دوستي وکړه وی سبا چې دا شپون پاڅېد بیا له خوبه شه بیداره رمې څنګه چې راغی نیمه رمه یې وه مرداره وی شپون کې ویلې خاونده له دوستي دې یم بېزاره رمه مې خپله راکه نور توبه دا له دوستي دې ته شپون ویلې موسی ته پسې جګشه چا پکې وکړه خدای پاک ته ووایه چې له ما سره دوستي وکړه او د احمد خان استاد وی بیان د شپانه خلاص غوږ د ونیسه شاعره پسې شا چې د دباب کا اوس مې ګیر کړلې مو دسته ګل ته دې خور ورکه چې دې پوی کې په خبره ملا جانه به خلاص نه شي نور توبه د شاعري وکړه او د رحمان نه شکردار شو که پورې وتلې سینا پسې مرغ باندې د چار شو ملک شهزاده خلاص شو او د رحمان نه شکردار شو که پورې وتلې سینا پسې مرغ باندې د چار شو ملک شهزاده خلاص شو و یو ورځ د پنجشنبې وه ملک غسل کوه بوکې سمرخ پیرا غوټه کړه د یې جیکه په پنجو کې لړزېدلو لکه وړوکی په زانګو کې په لوري د حرم د ملک ورته رفتار شو ملک شهزاده خلاص شو او د رحمان نه شکردار شو که پورې وتلې سینه پسې مرغ باندې دوچار شو ملک شهزاده خلاص شو پنجشنبې وه ملک غسل کوه بوکې سمرخ پیرا غوټه کړه د یې جیکه په پنجو کې لړزېدلو لکه وړوکی په زانګو کې وی په لوري د حرم هم د سمرغ ورته رفتار شو ملک شهزاده خلاص شو او د رحمان نه شکردار شو وی که پورې وتلې سینا په سمرغ باندې دوچار شو ملک شهزاده خلاص شو
صاحب جمالي ویلی ای بدری جمالي خوري راځه په سر مې کېنه خانه شوې د سترګو تورې که زه بندي د دیوې ما زیات کې مرازه سرتورې را پاڅه ولاړېږه وخت دیو راغی ګوبار شو ملک شهزاده خلاص شو عبدالرحمن شکردار شو ای که پورې وتله سینه پسې مرغ باندې دوچار شو ملک شهزاده خلاص شو وای ملوک چې دا حل ولید یو طرف یې د یارغم وکه په مخ کې یې ځنګل و په ځنګل کې یې ځان غیب که د ورځې با پکې و هم د شپې به یې مزل که پیران به یادولو چې کامل ترېنه بهار شو ملک شهزاده خلاص شو عبدالرحمن شکردار شو وای که پورې وتله سینه پسې مرغ باندې دوچار شو ملک شهزاده خلاص شو